اخر کار عمران خان ولګید د جیل نه چې دنو مودي ته قرار جواب ورکړی چې مودي مکمل تور باندې پریشان شوی د ټوله انډیا چې دنو د عمران خان نه پریشان دی. عمران خان په جیل کې دغه په ټویټ کړی دغه نه پس چې دنو په انډیا کې دغه چې کوم به اپیشل اکاونټ دی هغه ولا بیان کړی هم دی یار. بل طرف ته چې دنو 29 سایرنی هم په خیبر پختونخوا کې لګیدلې دي چې کله جنگ ویني دا سایرنی بجاویږي تاسو خپل ځان محفوظ کوئ. بل طرف ته جاوید چودري چې دنو هغه هم پیغام ورکړی دی ټول پاکستانیانو ته دا سره ویډیو وګورئ نو معلومات راغلي حالات نور هم کشید کی طرف ته روان دي. الله پاک د خیر کی عمران خان چې د جیل نه مودي ته قرار جواب ورکړی دی. عمران خان وته ویل کنه ولدا کوم الزام چې تا په مونږ باندې لګولې دی د دې هیڅ څه مقصد نشته ځکه چې مونږ دا کار کړی نه دی او ته په مونږ باندې الزام لګې تا ته چې نو پروف تاسو سره نشته دی ته په پاکستان باندې الزام لګې ملګرو. او بل خبره وته دا هم عمران خان کړل د جیل نه دا ټویټ کړو. عمران خان وته دا ویلو چې تا په 2019 کې هم ستا چې دی نو پاکستان باندې حمله کړی او په هغه ټیم کې زه وزیر اعظم وم زه پرایم منسٹر اف پاکستان وم خو په هغه ټیم کې ما تعالی قرار جواب درکړی دی او ما تعالی د هر خبرې جواب درکړی دی خو چې وست چې کما الزام لګی کنه د دې هیڅ مقصد نشته دی ته په پاکستان باندې فزول الزام لګی تاسو سره هیڅ پروف نشته دی. بل خبره به کې دا کړی دا کوم حکومت چې د کنه دا زنه منم او بل کته په پاکستان باندې حمله کې نو موږ ټول فوج او حکومت چې نو موږ یو کیږو او موږ به خپل خاور دفاع کوو موږ تعالی قرار جواب هم درکو او موږ بستانو بدل هم اخلو بیا کته په موږ باندې حمله کوله. ملګرو عمران خان چې دا ټویټ کړی دی کته سوچ وکړئ شهباز شریف د اوروس پورې ټویټ نه دی کړی نظرداری کړی دی نه مریم نواز کړی دی بلکې عمران خان چې نو په جیل کې ناست دی کنه هغه وایي چې زمون په پاکستان باندې زمون په خاور باندې تاسو حمله کوي نو موږ ټول درته یو او موږ سره خامخا جنگ کوو. بل خبره دا نه ملګرو په خیبر پختونخوا کې 29 سایرنی لګي الله دې نکړي که چرته جنگ شروع شي نو دا سایرنی چې دا بجاویږي او تاسو چې خپل ځان به محفوظ ځای ته رسوي. ملګرو دا 120 کیلو وزن به وي وزنی به وي درون आवाज به وي او بل طرف ته چې 15 کیلومتر پورې به دا आवाज تیزي 15 کیلومتر پورې او ملګرو 50 سایرنی چې دا په خیبر پختونخوا کې لګیدلې دا په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې ولې ولګیدي په دا په پنجاب کې ول نه لګیدل ځکه چې بارډر خو په پنجاب کې دی او په کشمیر کې لګیدل ملګرو نو ولې دا سایرنی دلته په خیبر پختونخوا کې ولګیدي. ملګرو جاوید چودري چې دا هغه دا هم بیان ورکړی دی هغه ته ویل چې تاسو چې کوم ماشینان دي کوم تومانچې دي او کوم ټوفک دي دا تاسو صفا کوي خپل کپړې برابر کوي چې کله هم انډیا والا حمله کوي نو موږ خپل د فوج او د خپل حکومت سره ورسره یو او موږ برپور چې نو جواب انډیا لا ورکو او موږ به انډیا چې دی نو هغه به ختمه او انډیا باندې به قبضه کوي. حالات مکمل تور باندې خراب طرف ته روان دي الله پاک د خیر کې ځکه چې ورس تیریږي نو حالات نور هم خرابېږي ځکه چې د پاکستان او انډیا چې کوم جنگ دی نو هغه چې نور هم خرابېږي. په خیبر پختونخوا کې سایرنی هم ولګېدل ځان ضرور تیار ساتي په هر ټیم کې چې نو هر ټیم هغه حمله کول شي ځکه چې په پاکستان باندې الزام هم مودي لګول دي او داغه نفس چې نو وسوي چې په پاکستان باندې حمله کوم او بل طرف ته عمران خان ولوم ډیر خپل جواب ورکړی زموږ سیاستدانان چې دي نو هغه د کار نه دي خو عمران خان په جیل کې ناشته هغه ول مخکې هم جواب په 2019 کې ورکړی اوس بیا هم دا خبره کړې ده چې تاسو حمله وکړه نو زبل برپور جواب درکوم او چې تاسو یو ګول چلوونی زبر دوه ګول چلو. ملګرو دا چې د عمران خان دا جواب ورکړی دی الله دې خیر کې چې جنگ را نشي که جنگ راغنو په دې کې ډیر غټ نقصانات کیږي. ملګرو تاسو کمنټ کې وکړئ عمران خان د جواب مبارک تاسو وایي.